نو دغه شیونو ته که لږ متوجه شو دا د پاکستان ټکی ته لرې کوي. د پاکستان مزدوران او غلامان په تیر 20 کالو کې معلوم دي له کرزي نه نیولې تر غني پورې، له غني نه نیولې تر اخرني عسکره پورې چې وسلحو انفورو سره لاړه پاکستانیانو ته او هغوی ته یې ویلې چې بهت بهت شکریا د تا به یاد وي. دا پیغورونه به نه سره ورکو. د طالبانو له راتلو سره یو ځای دا ټول کارونه نه کیږي. دلته 2.5 تریلیونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د همدغه 2.5 تریلیونه ډالرو په موجودګۍ کې چې افغانستان ته راغلي دي، دلته د نړیوالو فوز راغی، دلته انجینران راغله، دلته ډاکټران راغله، دلته د دنیا ساینسدانان راغله، دلته د دویم مفکر په نامه یو غل پارک کې ناست و چې مفکر جهان ورته ویلې دا راغی. د دوی په موجودګۍ کې په همدغه د شارناو په پارک کې خلکو خپلې جینکۍ خرڅولې، د دوی په موجودګۍ کې د اردو یو افسر خپله لور خرڅه کړې. نه مقایسه نه کوم د هغوی په موجودګۍ کې د اردو یو عسکر په پکتیا کې خپله لور خرڅه کړې وه. د هغوی په موجودګۍ کې د اردو عسکر راتلل په باسکلونو باندې په دروازو کې سوال ټولوه. د همدغومره د نړیوالو مرستو په موجودګۍ کې د هر غله او غاصب د لسګونو کورونو په موجودګۍ کې هلته داسې حالت چې خلکو له لوږې او له فقر سره مخ شو. دغه لوږه او فقر دا په طالب مه وراړوئ. طالب راغی 2 میاشتې کېږي چې طالبانو کابل فتح کړی، دا یې په انتخاباتو نه دي نیولې، دلته خونړۍ جګړه شوې ده، دلته د امریکا امپراتوري نړېدلې. 2 میاشتې وروسته بیا هم 20 ورځې امریکایان په د میدان هوایي د کابل کې وو، ټوله هوا ډرون طیارو نیولې او د دوی استخباراتي شبکې ټولې فعالې وې. کله چې امریکایان له افغانستان نه ووته په 21 د اګست باندې 12 بجې د شپې له افغانستان نه ووتل، په دې معنا چې طالبان مکمل په هیواد حاکم شو او د افغانستان 100% خاوره طالبانو تر کنټرول لاندې شوله. دلته مونږ مرزونه لرو، دلته داسې اقتصاد پرېښی ټولې ادارې دوی فلج کړې وې. د باګرام د بیس په شمول باندې چې اوس د مشر خبره وکړله چې هلته چینایان راغلي، زه فکر نه کوم چې چینایان راغلي وي. البته که ځینې تخنیکي انجینران راغلي وي د دې په خاطر چې له باګرام نه طالبان غواړي استفاده وکړي، په باګرام کې ناستې وشي، تیاري راشي. دا بین المللي میدان ده، دا د افغانستان ملکیت او خاوره، دا د امریکانو خاوره نه. دلته که چینایان راځي، که جاپانیان راځي، که مونږ هندوان راوړو، که پاکستانیان راوړو، د مونږ خاوره ده، د مونږ اختیار ده. امریکان به په دې اکشن نه اخلي. امریکان که نران وای د باګرام بیس به یې ساتلی وو. مونږ امریکان له باګرام نه مړې سترګې مات شرمېدلي شړلي دي. اوس دا د مونږ خاوره ده، مونږ پوهېږو، کار هم پوهېږي. امریکا رضالت کوي، منافقت کوي، شیطانت کوي په جګړو کې. مذاکره د همدې دپاره ده، په جګړې کې د امریکا ګټې دي. مذاکره د دې دپاره ده چې امریکا ورته تړون مخکې کوي چې دغه د تړون ما سره د دا ژمنې کړي دي، د دغو ژمنو په مقابل کې ما ته پرېښیه چې عسکر د افغانستان نه ژوندي وځي. که نه موږ د دې توانایي درلودله، دا صلاحیت او قوت مو درلوده چې د امریکایانو تر اخري عسکره لکه انګلیسان مو چې وژل، دوی مو وژن له افغانستان نه یوباسو. دا ځکه دا زموږ خاوره ده او دا صلاحیت موږ درلوده. دا چې امریکایانو ته مو لار ورکړه، د دې په خاطر مو ورکړه چې د دې هیوادوالو کړاو کم شي، یو کال جګړه را لنډه شي، یو کال مخکې موږ امن ته لاړ شو. دویمه خبره د مونږ کنګل شوي پیسې دي. امریکا به مجبوراً د افغانستان پیسې را خوشي کوي، دا د امریکانو مجبوریت ده او دا زمونږ حق ده. دا امریکان مونږ ته خیرات نه راکوي. پاتې شوه نوره نړۍ. مونږ له چین سره رقم روابط چې کوو، دا د اشرف غني نظام نه ده چې امریکان به مونږ ته روابط کوي، دا د کرزي نظام نه ده چې مونږ ته به ډیپلوماسي کوي. مونږ زړه چې له روسانو سره تعامل کوو، تاجکستان سره یې کوو، چین سره یې کوو، افریقا سره یې کوو، شمالي کوریا سره کو، جنوبي کوریا سره، خپل اختیار مده. بهرنی سیاست، بهرنی پالیسي، اقتصادي پالیسي ټول زمونږ په لاس کې ده. زمونږ کنګل شوي پیسې د راخوشي کې ټول مشکلات زمونږ پرې حل کېږي. مونږ د مامورینو تنخوا ورکوو، دغه اقتصادي چرخه چې اوس جام پاتې ده، مسؤلیت یې مونږ په طالبانو باندې وراړو. په کابل بانک او په ملي بانک کې څومره شتمني وه. زه تا نه پوښتنه کوم، نن که هیوادوال وږي دي، دا خو د طالبانو مسؤلیت نه ده. هیوادوالو ټیکس ورکړی، د غلو له ارګ نه ځان سره ډالر یوړي. د امرالله صالح په کور کې 2 میلیونه ډالر دلته پیدا شو. په میلیونونه 800 میلیونه ډالر د امرالله صالح پر لیکلي په دوبۍ کې دي چې د دوبۍ حکومت یو څه ورکړي، نورې پرېښي دي. دا نورو څومره وړي دي؟ دا چې په کابل کې سرمایه ګزاري کړي، په میلیاردونو ډالر په خپلو شتمنیو لګولي دي، محقق څومره وړي دي؟ دا نورو لنډغرو څومره وړي؟ د پارلمان وکیلانو څومره وړي دي؟ دا ټول غلا دوی وکړه. حکومت ټیکس ورکړی عوامو، غلا دغه څو کسانو کړی، دغه غلو لنډغرو کړی چې د بي 52 تر وزر لاندې موږ وژلو.
د نظام یو میاشت کېږي چې نظام سقوط شو درست. ارګ نه لاړ په ارګ کې ډالر په لښتیو کې بسیار اگر دوام پیدا بکنه چه میکنند؟ یو دقیقه 14 لکه ډالر د ارګ په لښتیو کې طالبانو پیدا کړه په میلیونونو ډالر طالبانو د دوی غلا شوې شتمنۍ افغانستان بانک ته ورکړلې دا خو له دې نه ښکاري چې طالبان خپل هیوادوالو ته ژمن دي د ګمرکاتو پیسې له دې نه چې ګمرکات د طالبان کم شي د تورخم بارډر بنده ډیورن لاین کوټه بنده تاجکستان کې هغه رقم تجارت نشته چې لکه مخکې چې و د ګمرکاتو محصول 3 چنده زیات شوی ده دا د دې هیواد ژمنتیا ده موږ په خپل ټیکس په خپل عایداتو په خپلو شتمنیو په خپلو منابعو باندې اتکا کولی شو امریکا د دغه جنایت نه کوي دغه جرم دې نه کوي د موږ پیسې دې راخوشي کړي د همدغه دپاره طالبان ورغلي راتلونکي کې چې هر مشکل په افغانستان کې جوړیږي ذمهوار نړیوال ټولنه امریکا حقوق بشر ناټو دغه ټول خلک چې په افغانستان کې مسؤولو زموږ پیسې وهلي دا د موږ د جیبونو غله دي 9.5 ارب ډالر دوی د موږ شتمني لوټ کړې ده ولې چرا باید تعامل نشه؟ تعامل څنګه وشي؟ تعامل په معنا یو تعامل د یو غلامي ده امریکا ماته د ښځو حقوق راوړاندې کوي امریکا کې د ښځو حقوق چیرې دي؟ دا اوس عافیه صدیقي شپږ اتیا کاله قید ورکړی هغه ښځه نه ده په هلمند کې سلګونه ښځې ووژل هغه ښځې نه وې د ارګ په 1500 مترۍ کې یوه خور سنګسار کېږي همدغه د امریکا د سفارت مخامخ هغه حقوق بشر نه و هغه د ښځو حقوق نه په باګرام کې دوی له ښځو سره څه وکړه د افغان پیغلې د دوی په ډیرانو کې بربنډې راونه وتلې په همدغه کابل کې د بندیخانو کې چې طالبان راغله څومره ښځې ازادې کړلې د جنسي فقر نه استفاده دوی نه کوله دغلته مردګاوخانې په کابل کې نه وې جوړې کړې دا ټول د دوی خبرې دي په زول لګیا دي امریکا سره له غوز دریځ نه خبرې کول دي فقر له امریکا نه دلته پاتې دی طالبانو مسؤلیت نه ده او طالبان به خپل مسؤلیت ادا کوي شول امریکانو سره موږ په ژبه پوهېږو ما پتا حامد پاکستان ویلا پاکستان زموږ حامیان نه دي پاکستان د هغه چا حامیان دي چې مستنطقین راتلل د ایسای په دفترونو کې خپل بندیانو نه استنطاق کوه په ډیورن پوله باندې غزغن تار تیر که پاکستان د هغه چا حامی ده چې رسمي ولسمشر له ښځو سره تالته سفرونه کول د ایسای له مشر سره د فوز له مشر سره په تیارو کې پټ ملاقاتونه کول په وروستۍ کې د نیم نظام په پیایې کې لاړ په اسلام آباد کې معزز میلمانه شول پاکستان د هغه چا حامیان دي زمونږ حامیان نه دي زمونږ په خلاف 20 کاله ناټو ته وسله او بارود را لېږلي دي لاره سپلای ورکړی او ټیکس هم ترې نه اخیسته امریکانو سره موږ په هر لحاظ په ژبه باندې پوهېږو دغه ته تاسو تشمیش مه کوئ او اوس هم درته وایم چې زموږ کابینه هم همشموله ده هم مسلکي ده او هم د افغانانو له درد نه خبره کابینه ده راځئ د دې په ځای چې نظام تخریب کو ستا په شمول ټول افغانانو ته وایم تجارانو ته وایم سیاسونو ته وایم هغه څوک چې د افغانانو د درد دوا ګرځېدلي راشي د نظام تر څنګ ودرېږئ چې دا هیواد جوړ کړو تجاران هڅوئ خلک مه ډاروئ امریکان هیڅ نسي کولی که یې کولی شو په تیر 20 کاله کې به طالبان مهار کړي وو هغه څوک چې 20 کاله مخکې له ارګ نه ویستلي وو هغه هماغسې په اوچتو سترګو په شخو شملو ارګ ته راغلل او دا خبره چې تا وکړه بلکل موږ په زور راغلي یو موږ که په دې نظام کې څوک شریکو دا مو له هغه سره احسان ده په موږ قرضداری نه وو موږ که همشموله حکومت جوړوو د تیر نظام یو سیکولر راولو یو کمونیست راولو دا په هغه احسان کوو او د ژوند کولو حق مو ورکړی تاسو تیر نظام په 20 کاله کې زندانونه ربړول دومره زندانونه جوړ کړي چې دغومره اپارتمانونه وزارتونه نور ځایونه نه دي جوړ کړي لکه زندانونو ته چې کار شوی لیکن ورسه اوس د طالبانو په دورې کې وګوره زندانونو کې بیخي موږ زنداني لرو نه ځکه چې موږ د انتقام جذبه نه لرو او بل دا هیواد جوړولو ته ژمن یو نو دغه شیونو ته که لږ متوجه شو دا د پاکستان ټکی ته لرې کوي د پاکستان مزدوران او غلامان په تیر 20 کالو کې معلوم دي له کرزي نه نیولې تر غني پورې له غني نه نیولې تر اخرني عسکره پورې چې وسلحو انفورو سره لاړه پاکستانیانو ته او هغوی ته یې ویلې چې بہت بہت شکریه د تا به یاد وي دا پیغورونه به نه سره ورکوو